د نیمګرمو اوبو څښلو ګټې. د طبي څېړونکو لخوا دا خبره پخوا تایید شوې وه چې سهار په نهاره د نیمګرمو اوبو څښل بدن ته زیات ګټور دي او همدارنګه که ورځنی عادت وګرځول شي له نورو ډېرو ناروغیو به وژغورل شي. خو اوس به د دې خبرو په لوستو حیران شئ چې له ویډیو د مخه هم د نیمګرمو اوبو څښل بدن ته ګټور تمامېږي. نیمګرمه اوبه فشار او ذهني ګډوډۍ لپاره ګټور دي. بیلابیلو طبي څېړنو راپور کې دا خبره ثابته شوې ده که چیرې له ویډیو د مخه یو کس له اوبو څښلو ډډه کوي نو د بدن اوبه به یې کمیږي چې دې ته په عامه اصطلاح کې ډایهایډریشن وایي چې بیا د همدې له امله انسان ناراحته او له ډپریشن سره مخ کیږي چې له امله یې بیا خوب کې هم ناراحته وي. خو که د شپې له خوب وړاندې نیمګرمه اوبه وڅښل شي نو نه یوازې ستاسو د بدن اوبه به پوره وي بلکې خوب به مو هم له سکونه ډک وي. نیمګرمه اوبه وینه پاکوي. نیمګرمه اوبه په بدن کې شته جراثیم او زهري مواد ختموي او وینه پاکوي چې له امله د بدن داخلي حرکت درجه هم لوړیږي. نیمګرمه اوبه د هاضمې سیستم قوي کوي. نیمګرمه اوبه د هاضمې سیستم قوي ساتي او د میتابولیزم حرکت لوړوي او ترڅنګ یې د بدن په سیستم کې د بند پاتې زهراتو په خارجولو کې مرسته کوي. اصلا دا رښتیا ده چې د شپې لخوا د هاضمې سیستم یو څه کمزوری کیږي خو د نیمګرمو اوبو په څښلو سره دا ستونزه حلیږي. د نیمګرمه اوبو په وسیله وزن کم کړئ. څېړونکي وایي د شپې لخوا د نیمګرمو اوبو څښل نه یوازې دا چې ستاسې د خوړلې غذا په هضمولو کې مرسته کوي بلکې د هضم نظام پیاوړی کوي چې له امله ستاسې په وزن کې کموالی هم راځي.